شیخ هیبت الله باندې ولې انتقادونه او نیوکې زیاتې شوې؟ د سوریې نوي مشر خلکو ته څه وویل؟ ویډیو وګورئ او ویډیو آخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. کله چې افغانستان د طالبانو لخوا څخه ونیول شو نو ذبیح الله مجاهد بار بار وویل چې د دوی مشر به ډېر ژر افغانستان ته راښکاره شي. خو دا دی اوس 3.5 کاله پوره شو چې لا هم د طالبانو مشر شیخ هیبت الله په عام محضر کې نه ده راښکاره شوی. کوم کسانو سره چې ملاقاتونه کوي د هغو بڼه هم معلومه نه ده چې مخامخ ورسره خبرې کوي او که د پردې تر شا ورسره خبرې کوي. خو بل خوا د بشر الاسد تر نسکورولو وروسته د وسلوالو ائتلاف مشر ابو محمد الجولاني به د مشق د خلکو په منځ کې راڅرګند شو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر له ټولو دولتي مامورینو غوښتي خپلو دندو ته حاضر شئ او سر له سبا یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو ترڅنګ په سوله ییزو ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی. د بشر الاسد له پرځولو وروسته د سوریې د ملي ائتلاف رئیس هادي البحرا چې په ترکیه کې اوسیږي اعلان کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیستل شي. ټولې دولتي ادارې به تر 2 ورځو په عادي ډول خپلو چارو ته وګرځي او ملي بیرغ به په خپل ځای وي. نوموړي دغه راز ویلي هیڅوک له چا څخه غچ اخیستلو فکر نشي کړای او د واک د لیږد بهیر به ملګرو ملتونو سره په همغږي ترسره شي. د سوریې یوه توره دوره پای ته ورسېده. د سوریې لومړي وزیر محمد الجلالي په یوه ټلویزیوني پیغام کې راڅرګند شو او له راتلونکي منتخب حکومت سره د هر راز همکاریو ډاډ ورکړ او دا یې د یو نوي عصر پیل وباله. اخوا بیا د اسد په مقابل کې د جنګېدونکي نظامي ائتلاف مشر جولاني خپلو جنګیالیو ته غږ کړی چې له دولتي ودانیو لرې واوسي او هیڅ دولتي بنسټ ته زیان وانه وړي. په سوله ییز ډول د واک لیږد سره همکاري کوو. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې روسیې سوریه لویدیځ ته ورپرېښوده چې په مقابل کې به ډونالډ ټرمپ د واک له نیولو سره سم اوکراین روسیې ته ورپرېږدي.